درود شریف ووایه. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو څو الفاظ او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوږو احادیثو نه یو حدیث تلاوت که. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. د څو جمعې داسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خوږو صحابو تذکره شروع ده. په هغې کې نن د یو بل صحابي ذکر کوم، لږ شانتې مختصر. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره صحابه چې وو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عاشقانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه انسانانو ته الله پیغمبر را لېږلی دی، دقسې جناتو ته هم را لېږلی دی. دا پیغمبر د آزادو پیغمبر دی او د غلامانو هم پیغمبر دی، د زناورو هم پیغمبر دی، د درندگانو او چرندگانو او پرندگانو هم پیغمبر دی، د دې اونو بوټو هم پیغمبر دی. دا اونی بوټي، کاڼي، دا زناور، د ټولو مخلوقاتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ تصدیق کړی دی او گواهی ورکړې ده چې دا د الله پیغمبر دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د خپل عشق او محبت اظهار کړی دی. پیغمبر علیه السلام که یو اونې ته اشاره کړې ده نو هغه اونه سر به سجود هغه ته راغلی ده. که یو کاڼي ته اشاره کړې ده، هغه کاڼي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت اواز کړی دی، اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. که اوښانو ته اواز کړی دی، اوښانو یې سر به سجود شوي دي. که انسانان خو دي دغسې، او دغسې جنات، دغسې نور څونه مخلوقات دي، ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابعدار او عاشقان او د عشق اظهار یې ورسره کړی دی. صرف تابعداري نه، د عشق اظهار یې کړی دی، مینه او محبت یې ورسره کړی دی. ځان قربانولو ته ځان تیار کړی دی او ځانونه یې پې قرباني کړي دي. زه چې نن د کوم صحابي ذکر کوم، حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. دا صحابي دا غلامو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها یو بیبي ده، دا د هغې غلامو. ام سلمه او ابو سلمه دا ښځه خاوند، لومبی هجرت یې چې دی نو حبشې ته کړی او بیا دویم هجرت یې مدینې منورې ته کړی. او د دوی د هجرت واقعه مونږ بار بار اورو، ډیره یو دردناکه واقعه ده. نن سهار هم دلته مونږ هغه واقعه بیان کړه چې کله مدینې منورې ته هجرت کو، ابو سلمه رضی الله تعالی عنه اوښې تیار کو، سامان یې پې واچو او ښځه او یو بچی یې ماشوم په غېږه کې و، هغې اوښ ته وخېجول او د مهارونی و روان شو مدینې منورې ته. د ام سلمه خاندان چې خبر شو، هغې وی ښه زمونږ دا لور خور ده، دا به ته کله په یو وطن ګرځې او کله به په بل وطن ګرځې. اوسه پورې د حبشې ته بوتلې وه، هلته یې د مسافرۍ ژوند تېرو. اوس چې دی نو مدینې منورې ته دې روانه کړې ده، دا ستا وینځه ده څه؟ دا ستا نوکره ده چې بس تا سره به ګرځي؟ نه، دا به نه بوځي. قوم قبیله د ام سلمه راولګېده او هغې ته کور ته بوتله. د ابو سلمه خاندان چې خبر شو چې دغسې ښځه یې تیساره کړې ده، نو هغوی ورپسې رالل. ابو سلمه لاړه مدینې منورې ته یوازې چې بس ښځه یې رانه ایساره کړه، بچی یې رانه ایسار که زه نور څه زه به ځم مدینې منورې ته. هغه لاړه مدینې منورې ته.
د ابو سلمہ خاندان راغی وی دا ښځه خو ستاسو ده خو دا ماشوم خو زمونږ دی که نه دا خو د پلار دی دا مونږ له راکړي هغې ته بوت پلار یې لاړه مدینې منورې ته مور دلته خپل خاندان کې پاتې شو ماشوم خپل خاندان کې پاتې شو ټول تتر بتر شو غریبانان در په در خورې په سر شو دا د اسلام و دین دپاره د پیغمبر علیه السلام عشق او محبت کې تاریخ لیکلی دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حضرت ابو سلمہ سره ډیره زیاته مینه وه دواړو عهد کړی وی ګورې که زه مړ شم نو ته به واده نه کوې او که ته مړه شوې نو زه به واده نه کوم خو ابو سلمہ ورته وی نه که زه دنه مخکې شم نو زه دعا کوم چې خدای پاک تعالی زما نه بهتر خاوند درکړي نو که خاوند تا ته اجازت دی او زه به ونه کم ښځه به زه ونه کم که زه ته مړه شو دا غریبه به سهار راووته د کور نه او دقسې د مدینې په لاره کې او په بیابان کې به سرتور سر ګرځېده د خپل خاوند پسې به یې جړل او خپل بچي پسې به یې جړل بچی ته یې هغوی بوتلو دا یو کال مسلسل دی دا جړاګانې وکړې د خاوند او بچي پسې نو بیا د یو تره زوی او د هغه پې رحم راغی خاندان له راغی وی یا د خدای بندګانو د دې عاجزې ښځې نه څه غواړئ دا خو بس لیونی شوې ده لاړه بدن یې ختم شو تباه شو ولې وله دا سزا ورکوئ پرېږدئ چې ځي خپل خاوند پسې ځي دا څه کوئ خاندان یې راضي شو بس وی زه ډېره ښه ده ځي دې ورپسې نو هغه ماشوم یې راوسته مور او بچي دا روان شو په اوښ یې سواره کړل مدینې منورې ته یوازې 500 کیلومیټره مزل دی دا د صحرا او دا د خطرې سفر دا هغه ماشوم بچی دی او زنانه ده خدا د پیغمبر علیه السلام په عشق او په محبت کې دا مدینې منورې ته روان شو بیا په لار کې یو ځای کې عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه وله راغی هغه چې وکتل چې دا خو ځان له زنانه ده روانه ده ماشوم ورسره دی تپوس یې ترې وکړ چېرته ویې ځم مدینې منورې ته بس د اوښ مهار یې ونیو او روان شو مدینې منورې ته یې ورسوله حضرت ام سلمہ فرمایي وی د عثمان ابن طلحه نه ښه سړی ما په مخ د ځمکه نه دی لیدی ډېر حیاناک او ډېر باپرده انسان و په لاره کې چې کله زما د کوزېدو او زما د تقاضې وخت په راغی د دمې وخت په راغی نو وی اوښ پې کېنو زه به ترې کوشم او وی بیا به چې دی نو دی رانه لاړه هغلته به چې ته سوري ته کېناست او وی ما به خپل تقاضا یا مونځ یا هر څه چې هغه به مې وکړل وی بیا به رالم په اوښ په کېناستم دی به د هغه ځای نه راغی بیا به یې مهار ونیو ده په دې طریقې زه مدینې منورې ته ورسولم وی ما د ده نه شریف النفس انسان بل نه دی لیدی خاوند یې په قبا کې ابو سلمہ هلته ورسره میلاو شو او بیا خپل خاوند سره اوسېږي